السلام علیکم. زه عطاالله زر تاسو ته ښه راغلاست وایم په یو بام دوې هواوې خپرونه کې. د نن میلمه مو د ښار د عمده فروشانو یو سرغنه په اصطلاح یا یو ډېر غټ کاروباري چې په ښار کې ډېر غټ دکان یا شرکت لري، د ده څخه د ښار ټول د پرچون دکانداران سامانونه وړي. نن ستاسې معرفت د دغه ورور سره کوو. په خیر راغلې وروره. مننه، ژوندی اوسې، خیر اوسې. تا ته خو نو زما دکان در معلوم دی، موږ دکان تا لیدلی دی. بلکل غټ خواپاکي دکان دی او د سیمې دا ښار په سطح دی. بلکل. څونه وخت کېږي دغه دکانداري کوئ؟ ستاسې د دکانه معلومیږي چې سابقه مو ډېره پخوانۍ ده. داسې و، خو پخوا زما پلار و او اوس دا 4 کاله کېږي هغې پسې سره زه په سوی دی، نو زه پر دکان یم مزې کوم. 4 کاله کېږي بیا بل چا عموما د دکان څو وخت کېږي؟ داسې یو 25 کاله کېږي. ښه، یعنې دغه مو تقریبا کورنۍ کسب دی. دغه مو کار دی. بلکل. بخښه دي، ولې ماول ستاسې د دکانو سره یا په دکان کې البته تر دکان ډېر سامان تاسې پر درېګزي باندې ایښي؟ نو خو داسې دی پر دکان باندې ډېر سي، بری لږ رامخته کړو. یا لږ خو یې نه رامخته کوئ؟ ما تاسې ته یادونه وکړله چې تر دکان ډېر سامان پر درېګزي پروت دی، یعنې که لږ راوباسي یو متر قدر راووځي پروا نه کوي، نیم متر قدر د باندې پروا نه کوي. ستاسې بیخي دکان شاته هلته پاتې وي او دکانداري هلته پر سړک باندې شروع وي. وایم نو خو خپل دکان مو دی، د چا په څه نه، ستا د دکان دا بل دکان مخته خو به مې نه ایږي. نو دغه چې سړک بندوي یا مثلا لار بندېږي، درېګزی هم بند کړی، دغه اړوند څه وایاست؟ درېګزی نه بندېږي و خلک ګزاره کولی شي. یعنې تاسې پر درېګزي خو شان ږدئ. که چیرې ښاروالۍ د دغه درېګزي کرایه وغواړي یا مثلا در باندې خرڅ کړي دا درېګزی، هغه ځای ته راځي یاست؟ ولې داسې ته خلکو ته ورپام کوې؟ دا کامره پرته ده درته او ته داسې خبرې کوې؟ ولې دا د دکان کرایه نه ده ډېره چې دغه هم راسه اخلې اوس؟ وایم خو تاسې د دکان کرایه ورکوئ، په دکان کې اوسېږئ، شیان پکښې خرڅوئ. او هغه کرایه لا بس نه ده چې اوس نور هم ته دغه ورپام کوې د درېګزي کرایه ځینې واخله. نو خو پر درېګزي هم تاسې د درېګزي څه د دکان کار اخلئ. ځکه ما وویل چې که د درېګزي کرایه در څخه واخیستل سي بده به نه. نو خو بیا دې دکان راغټ کړي، نو درېګزی بیا د درېګزي کرایه خو په هېڅ صورت نه ورکوم. که مثلا په اجاره درکړي یا در باندې خرڅ کړي، نه ورکو یا اته دلي اداره کړم. ښه خیر، په هر صورت هغه شیان ځینې خو ستاسې اکثره شیان خوراکي شیان دي که نه، ځینې شیان تاریخ لري، تر وخت تېرېږي. ټوله لري. د هغو شیانو سره څه کوئ چې تر وخت تېرېږي یا در وخت تېر سي، هغه بیا څه په کوئ؟ اول خو داسې دی زموږ شیان خرڅېږي، زموږ ګراک داسې روان ګراک دی، داسې عمده شیان ګرده وړي، دغه ته نه پاتېږي وخت تېرېدو ته. بیا چې ځینې شیان یې تر وخت تېر سي هغه لږ یې هغه بیا غورځوو. نو ښه غورځوئ. ځینې مشروبات بخښه دي که وګورې دغه د تاریخ پر ځای باندې یا په توش قلم باندې پټ سوی د تاریخ ځای او یا داسې ګژل سوی په میخ یا په یو تېره شي باندې خراب سوی د تاریخ یې. په دغه کې څه راز دی؟ دا خو داسې دی چې دا ګر شیان خو خارجي دي، یا مطلب د یو ولایت ته بل ولایت سره د هرات یې راوړي، د کندهار ته یا د بل ځای سره، دا به دا کنټینر کې سره خام سوي، کنټینر کې وغورځوه راوغورځوه کښېږده پورته کښته بالا خامخا لږ سره خراب شي. ښه، نو دغه توش قلم په کنټینر کې هم پرکش سوی؟ هغه بیا د نښانې دپاره دغه کوي چې دا اوس شین خط والا د یوه دکاندار دی، سور تور خط والا د بل دکاندار دی. یعنې ته داسې وایه چې مثلا موږ تاریخ تېره شیان په مارکر یا په توش قلم نه پټوو یا هغه خراب سوي چې هغه در تاریخ نه یې تېر. نو اوس ما دې ته مجبوره کړم چې ځینې تېر سو، اوس ډېر بار څه په وکړو د غورځولو خو هم نه دي. نو که خدای نه کرده دغه ستاسې تاریخ تېره مشروبات، یو خو د لوی سره مشروبات تاواني دي. دا مور ته وایه دا خلکو ته چې تاواني دي. مثلا خلک یې څښي. خو ځکه که اوس خلک ووایي چې دا وروره د دوی خپرونه مه ګوره دا تاواني ده، نو خو تا ته تاوان کړي، دا موږ ته تاوان کړي، دا مه وایه وروره. وایم که چیرې دغه تاریخ تېره ښه خیر مشروبات به نه وایو چې تاواني دي که نه دي، دغه تاریخ تېره شی که خدای نه کرده پر یو چا بد ولګېږي، مریض یې کړي یا خدای نه خسته یو کوچنی ماشوم په مریضي اخته کړي، البته ژوند د لاسه ورکړي. دغسې دا خلکو ته ووایه چې دغه مشروبات چې دي کوچنیانو ته نه دي ښه، که سره دې کوچنی نه څښي نو باره یې نه مریضي، در وخت تېره خو دې بیخي. نو دغه در وخت تېره کې وڅښي او مثلا خدای نه کرده ژوند د لاسه ورکړي، مسؤلیت به د چا په غاړه؟ دا خو د لوی سره دغسې راځي، نو دا یې زموږ په څه
خو موږ په راړه نه لري نو تاسې رانیسئ دغه در وخت تېر شان رانیسئ ارزانه تمامېږي که څنګه باید رانیسو لږ لږ رانیسو ډېر نه رانیسو ښه تاسې چې ګراک ته سودا ورکئ بیل ورلیکئ و دا خو ډېر سودا والا ته ګور ته بیل ورکوي خو دا یو کارټن دا 2 کارټنه دا خو نو معلوم دي بیل ته ضرورت یې نشته دغه چې ډېره سودا کوي هغه ته بیل ورلیکئ ډېر وبخښئ محترم وروره دلته یو ډېره جالبه پوښتنه رالیکلې ده موږ هم مسؤله یو وایي ځینې دفتري خلک تاسې ته راځي یا د مؤسساتو کارمندان تاسې ته راځي ستاسې څخه سودا وړي د دغه دفترونو لپاره یا د مؤسساتو لپاره مثلا تاسې د 10,000 سامان ورکړئ دی درته وایي چې په بیل کې مثلا 14,500 راولیکه او ستا او د دې پوښتنې سره څه مثلا په دا مو غاړې نه بندېږي چې سودا د 10,000 ورکړئ بیل د 14,500 د 13,000 مثلا د 14,000 او تا دا پوښتنه ولې دې وکړه وایم غاړې مو بندېږي که نه پوښتنې سره څه په دې مو غاړې بندېږي که نه بندېږي نو غاړې زموږ ولې بندېږي غاړې خو د دوی باید بندې شي چې دوی ځانو ته لیکي بیرته د هغو څه پیسې اخلي موږ ته یې ګټه څه شته ستاسې ګټه دا ده په دې کې مثلا 3,500 دي په بیل کې بالابود ولیکلې په دا کې دا 1,500 ستا دي دوی وایي 1,500 ستا دي 2,000 د دغه کس دي چې دا